درنو اوریدونکو او لیدونکو السلام علیکم. هیله د روغ جوړ او خوشحاله به یاستئ. د رڼا په لور خپرونه ده او زه عبدالباري نعیمي د ډاکټر صاحب حسین الهام په ملتیا دغه خپرونه درته وړاندې کوو. قدرمنو اوریدونکو، زموږ د دې اونۍ د خپرونې موضوع ده د مور او نوي زیږېدلي ماشوم روغتیا ته پاملرنه، یعنې د دوی دواړو روغتیا ته پاملرنه. په همدې به بحث ولرو کوم ټکي مهم دي چې د مور روغتیا ته پاملرنه وشي او کوم ټکي بیا مهم دي یا څه ته پاملرنه پکار ده چې د نوي زیږېدلي ماشوم روغتیا ته پاملرنه وشي او تر څو پورې دوی ښه ژوند ولري. ډاکټر صاحب محترم، ستړي مه شئ او ښه راغلاست. بسم الله الرحمن الرحیم. نعیمي صاحب محترم، زه خپل وار سره لومړی تاسو ته او د پښتو غږ راډیو ټولو همکارانو، لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه، نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. مننه، خوشحاله اوسئ. ډاکټر صاحب محترم، د دې اونۍ د خپرونې موضوع مو یاده کړه چې د مور او ماشوم روغتیا ته پاملرنه ده. لومړی به د مور په روغتیا خبره وکړو. له ولادت وروسته چې کله ماشوم دنیا ته راسي، د مور روغتیا ته څه ډول پاملرنه پکار ده؟ بالکل نعیمي صاحب محترمه، د حمل ټوله دوره دغه یوه ډېره اوږده او پیچلې دوره ده. نو کله چې ماشوم دغې دنیا ته راځي، دغه د حمل پروسه پای ته نه ده رسېدلې. دلته مور لا نور ډېر ملاتړ ته ضرورت لري. دغه مرحله کې نعیمي صاحب محترمه، کله چې یو ماشوم دې دنیا ته راځي، د مور په وجود کې ډېر فزیکي او کیمیاوي تغیرات رامنځته کېږي چې هغه تغیرات بیا مور ته ډېرې ستونزې جوړوي په اولو وختونو کې، په اولو څو ورځو کې تر 100 ورځو پورې. نهایي ورځې د موږ 40 ورځې دي. تر 40 ورځو پورې بیا مور بیرته خپل حالت ته راګرځي. نو دغه 40 ورځې د مور د ملاتړ ورځې دي. په دې وخت کې ټوله کورنۍ باید د مور ملاتړ وکړي. مهمه خبره دلته دا ده نعیمي صاحب محترمه، چې کوشش دې وسي، هڅه دې وسي چې ولادتونه په کلینیکونو کې ورکړل سي. یوه مور چې هغه د ولادت وخت یې نږدې کېږي، کلینیکونو کې هغه کومې زنانه ډاکټرې چې دغه د حمل په پروسه کې موجود دي، کله چې ماشوم ولادت ورکوي، دوی ډېر زیات ټرینینګونه اخیستي دي په دغو برخو کې. دوی د مور او د ماشوم په همغه وخت کې، په همغه پروسه کې چې ماشوم دغې دنیا ته راځي، ځینې خدمات مور ته وړاندې کېږي، ځینې خدمتونه ماشوم ته وړاندې کېږي، او هغه خدمتونه چې ماشوم ته وړاندې کېږي هم ډېر بنیادي او اساسي خدمتونه دي، او هغه خدمتونه چې مور ته په همدغه پروسه کې وړاندې کېږي هغه هم ډېر مهم دي. نو که چېرته په کلینیکونو کې یوه مور ولادت ورکوي، نو دغه ستونزې تر ډېره حده پورې هلته حل کېږي. دلته نعیمي صاحب محترمه د یو څو شیانو یادونه زه باید وکړم. کله کله که خدای مکړه په کور کې یوه مور ولادت ورکوي، د ولادت په پروسه کې بیا ډېره د دې خطر وي چې مور هغه له حده زیاته وینه ضایع کړي، چې دغه د وینې ضایع کېدل د میندو د مړینې ډېر لوی سبب ګرځي. په کلینیکونو کې بیا د دغو مخه نیوله کېږي، هلته ډاکټرانې موجود دي، دفتن تر تداوي لاندې نیول کېږي، او په دې وخت کې مور ته شدیده تبه پیدا کېږي، مور ته د وجود دردونه پیدا کېږي، او په دغه وخت کې د میکروبونو چانس ډېر وي چې د مور وجود ته داخل سي، ځکه دغه یو ډېره پیچلې پروسه ده. او له دې څخه وروسته بیا د نظافت مسله هم په دې وخت کې ډېره مهمه ده، چې هغه ماشوم چې دغې دنیا ته راسي څومره زر وي پاک کړل سي په وچ کالي باندې. د مور دپاره ځینې خدمتونه شته چې د هغې نظافت ورباندې مراعات سوی وي. او له دې څخه وروسته بیا د مور دپاره استراحت ډېر مهم ده، ځکه له یوې ډېرې پیچلې او سختې پروسې څخه مور راوځي. په دغه وخت کې بیا مور ډېر اوږدمهاله او ښه استراحت ته ضرورت لري. تر څنګ د استراحت تر څنګ بیا غذایي رژیم ډېر مهم ده، ځکه دلته د مور وجود ډېره وینه ضایع کوي. نو په دغه وخت کې ډېرې لا زیاتې انرژي ته ضرورت لري. نو دغه یو څو نقطې مې چې یادې کړې، دغه ټول هغه مهم ملاتړ دی چې باید ورسره وسي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. ډاکټر صاحب محترم، په معایناتو ټینګار سوی ده له ولادته وروسته یو څوک د کورنۍ د مسؤل په توګه یا د خاوند په توګه له ولادت وروسته د مور لپاره کوم ډول معاینات ضروري بولي چې ډاکټران یې ورته تجویز کوي چې دا باید وسي او اړین دي؟ ولې اړین دي او کوم بیا هغه حق اولیت ولري چې ته د هغو ته لومړنۍ توجه زیاته کړي؟ بالکل نعیمي صاحب محترمه، دا هم ډېره مهمه خبره ده. دغه مخکې چې ما یادونه وکړه چې که چېرته ولادتونه په کلینیک کې وي، بیا ډېرې ستونزې حل کېږي. یوه ډېره مهمه معاینه چې نعیمي صاحب محترمه له ولادته وروسته ټینګار ورباندې سوی ده، هغه بیا هم ټلویزیوني معاینه ده. دلته وایي تاسې که چېرته ماشوم دغې دنیا ته راسي، هغه د ولادت د پروسه چې ده هغه ختمه سي، بیا وروسته یوې ټلویزیوني معاینې ته ضرورت ده، ځکه
کله کله نعیمي صاحب محترمه د وینې یوه اندازه د اولاد په جیب کې پاتې سي چې هغه بیا وروسته مور ته ډېر سرخوږی جوړوي، ډېرې ستونزې ورته جوړوي. کله کله داسې کېږي په ساده اصطلاح یې ښځې ملا بولي، موږ پلاسینټا ورته وایو، هغه چې ماشوم سره په د مور په رحم کې جای په جای باندې پرته وي، ماشوم ته غذا ورکوي. د وینې یوه غټه ټوټه ده په ساده اصطلاح که ووایو، ښځې ملا ورته وایي. د دغې ځینې ټوټې پاتې کېږي په ځینو حالاتو کې، په ټولو حالاتو کې نه، هغه هم د مور په رحم کې پاتې کېږي چې دا بیا وروسته ډېر جنجالونه جوړوي. او که چېرته په همغه وخت ټلویزیوني معاینه ورته وسي، همغه که چېرته موجود وي هغه د زیاته وینه د اندازه دا پلاسینټا چې ما وښوله دا ملا، بیا په یوه وخت کې د هغې لرې کېدل ډېر اسانه ده په خپل وخت سره. نو یو معاینه ټلویزیوني معاینه ډېره مهمه ده چې دا باید ورته توصیه سي. بله مهمه معاینه چې ده، د مور فشار باید ډېر زر زر وکتل سي په دې وخت کې، ځکه په دې وخت کې د دې ډېر امکان شته چې د مور فشار لوړ سي. ځینو حالاتو کې بیا ډېر ټیټېږي، په هغه نارمل حالت کې نه وي، د لوړېدا چانس یې هم ډېر وي او د ښکته کېدا چانس هم ډېر وي. درېیمه مهمه معاینه چې ده نعیمي صاحب محترم، هغه خپله د وینې معاینه ده. په دې وخت کې مخکې ما یادونه وکړه د مور له وجود څخه زیاته اندازه باندې وینه وځي، نو له دې سره بیا کله کله د دې خطر وي چې د مور په وجود کې د وینې کموالی پیدا کېږي. هغه بیا موږ د وینې معایناتو ته ګورو، که په زیاته اندازه کمه وي بیا موږ وینه ورته ورکوو په کلینیکونو کې، او په کمه اندازه که بیا کمه وه بیا وروسته ورته موږ دغسې ځینې دواګانې ورکوو. هغه فولیک اسید د ایرن دي چې موږ ډېر وارې بحث دلته ورباندې کړی، هغوی بیا دغه وینه په کراره باندې راپوره کوي. نو دغه 3-4 مهمې معاینې چې دي دا باید له ولادت له پروسې څخه وروسته چې څومره زر وي ټولې ورته وسي. کورمودان ډاکټر صاحب محترم، ستاسو برخه حتما د ماشومانو معالجه ده، نو تر ډېره بریده پورې هغه په مور او ماشوم پورې تړلي موضوعات تاسې ته راجع کېدلی شي. ماشومان د ناروغۍ پر مهال هم تاسې ته مراجعه کوي، او تر ډېره بریده پورې چې د ماشوم له روغتیا او ناروغیو سره تړاو لري هغه د مور چلند. نو په دې اساس باندې ځکه دا موضوع د ماشومانو له معالج یا متخصص ډاکټر سره درنو اورېدونکو مطرح کول ځکه اړین دي چې دوی دغه موضوعات په عملا وار تر نظر تېر کړي او هغه سر یې نسبتا د نورو داخله ډاکټرانو په پرتله ورباندې خلاص وي. ډاکټر صاحب محترم، دغه له ولادت وروسته د معاینې تلویزیوني معاینې یادونه مو وکړه. مخکې تر ولادت بعضې وختونه تلویزیوني معاینات ډاکټر تجویزوي یا ورته وایي چې تاسې معاینات وکړئ. دا معاینات خو به مضر نه وي، او که اړتیا یې وي په کومه کچه باید ترسره شي؟ نعیمي صاحب محترمه، ډېره مهمه پوښتنه وه. ځینې دغه ټلویزیوني معاینه چې ده دا په دغسې یو شکل باندې جوړه سوې ده چې دغه که د ورځې 10 وارې هم وسي مور او ماشوم ته یې تاوان نه رسېږي. هو ځینې معاینات شته، اوس کله کله که خدای مکړه اکسرې ته ضرورت سي، توره کس خلک ورته یایي، هغه موږ که چېرته ماشوم د مور په رحم کې وي، که ډېر له حده ډېر زیات ضرورت سي چې موږ په دې پوه سو چې بله چاره نسته، بیا یې موږ ورته تجویز کوو، کنې هېڅ اجازه نسته. نو رښتیا هم دغه عکس اخیستونکي معاینات چې کوم دي چې هغه عکس اخلي له مور څخه له ماشوم څخه، هغه نور یې ټول ډېر خطرناک دي. د حمل په جریان کې ډاکټران یې تر ډېره حده پورې تر خپله وسه پورې نه توصیه کوي. یوازینۍ معاینه چې ډېره بې ضرره ده هغه همدغه ټلویزیوني معاینه ده. ټلویزیوني معاینه ځکه بې ضرره ده نعیمي صاحب چې په دې کې شعاوې نسته، په هغه نورو معایناتو کې شعاوې دي. شعاوې بیا د ماشوم په وجود باندې هم ډېر بد تاثیر کوي. د مور په رحم کې ماشوم ګونګ پاتې کېږي، ړوند پاتې کېږي، ذهني وده یې وروسته پاتې کېږي، فزیکي جوړښت چې پیدا سي بیا وروسته کمزوری. او یوازینۍ معاینه چې ډېره بې ضرره ده دغه ټلویزیوني معاینه ده. خو دا همداسې ده چې دغه د ټلویزیوني معاینې پروسه هم د حمل په جریان کې سخته وي. هره ورځ یعنې بې ضرورته مریض کلینیک ته وړل راوړل، هلته ماشوم د مور په رحم کې مور یو ډول وزن زیات احساسوي، تګ وراتګ کېناستا ولاړېدا دا ورته سخته وي. نو هغه هم که د ډاکټر د هدایت مطابق توصیه سي نو تاوان نه لري، بې ضرره ده. له ولادت وروسته مور څه ډول خوړو ته اړتیا لري؟ تاسې په پیل کې یادونه وکړه چې تغذیه هم مهمه ده، کوم خواړه باید ورکړل شي؟ بالکل نعیمي صاحب، زموږ دلته هدف دا وي چې مختلف غذایي مواد واخیستل سي کله چې مور ولادت ورکړي. له دې وروسته ډېری بد رواجونه دلته دغه دي، بد فرهنګ دغه دی نعیمي صاحب چې دلته ډېری کورنۍ دا فکر کوي چې کله یو مور ولادت ورکړي له یو وروسته باید هره ورځ غوښه، که ډېرې غریبه کورنۍ وي ورته برابروي،
نو غوښه هم ښه ده په خپل ځای باندې، خو یوازې غوښه د صحت له نظره چې ده اجازه نشته ورته. هلته باید مختلف خواړه لکه زه یادونه کومه غوښه هم ډېره ښه ده، خو هره ورځ غوښه نه وي. د غوښې تر څنګ د شوروا ډوډۍ ده، هګۍ دي، ډېر بهترینه شی دی نعیم صاحب، ډېر بهترینه شی دی. له ولادته وروسته هګۍ ځکه دلته به لږ یادونه بیا وکړم، ځکه ډېرې مهمې دي چې په هګیو کې نعیم صاحب کلشیم په زیاته اندازه دي، او مندې چې دي کله چې دوی د ولادت دغه 9 میاشتې سفر یې وهلی، نو په دغه وخت کې د هډوکو له کمزوري سره حتماً مخ کېږي. او بل د مور وجود دلته ډېرې زیاتې انرژي ته ضرورت لري. انرژي تر ډېره حده له خوړو څخه ترلاسه کېږي. د هګۍ دغه زیړ اوسپنې چې دي دا تر ډېره حده کلسترول دي، نو ډېرې مهمې دي. او سره له دې چې ډېری خلک یې نه ورکوي، هغه بیا داسې فکر کوي د هګیو په برخه کې چې دا باد ورته پیدا کوي، دردونه ورته پیدا کوي، خو دا شیان غلط دي. او بل لوبیا چې ده دا ډېره مهمه ده. د صحت نړیوال سازمان وایي که ډېرې کورنۍ غریبې وي او د غوښې توانایي یې نه درلوده، هغه د غوښې په تقسیم اوقات کې دې لوبیا واچوي. لوبیا چې اوس دلته کرله کېږي کښت یې هم شته، ډېره مهمه ده. هغه کې هم مختلف مواد، غذایي مواد، پروټینونه، ویټامینونه شته. دې تر څنګ خپله شیدې بهترینه شی دي، مستې بهترینه شی دي. که امکان وي موسم میوې یا ترلاسه کولی شي، بازار څوک نږدې وي په دې کې کیلې ورته واخیستل شي، مڼې ورته واخیستل شي. نو که دغه هر څومره غریبې کورنۍ هم وي، که د غذایي رژیم ورته بدلوي، مور ته یې یوه ورځ کچالو ورته پخوي، لوبیا ورته پخوي، غوښه ورته پخوي، وریځې ورته پخوي، که مختلف غذایي مواد واخیستل شي دغه یو بهترینه خوراک ده. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. کور مو ودان. راغسو د ماشوم برخې ته چې نوی زیږېدلی ماشوم وخت ناوخته ځینې کورنۍ هغه د دایګانو په طبابت باندې مخته ځي. هغه لومړنۍ شیدې چې کولستروم یا ورده ورته وایي دا لوشي او هسې اچوي، دا څومره مهمې دي؟ نعیم صاحب محترمه، واقعا ډېری خلک هغه د مور د اولو 15 ساعته شیدې چې تقریبا 3 ورځې کېږي هغه نه ورکوي. بد باورونه دوی لري. دوی داسې فکر کوي چې دغه د مور خراب شیدې دي. ځینې بیا دغسې فکر کوي چې که موږ دغه شیدې ماشوم ته ورکړو د ماشوم ته اسهالات پیدا کوي. ځینې بیا داسې فکر کوي چې که موږ دغه ماشوم ته دغه شیدې ورکړو ماشوم ته نس درد پیدا کوي. نو او سره له دې چې په طبابت کې د مور شیدې ټولې بهتره دي، خو دغه د 3 غنټو شیدې چې دي دغه ډېرې مهمې شیدې دي. د دغو مهموالی په دې کې د نعیم صاحب چې د ماشوم چې کله دې دنیا ته راسي د هغه وجود ډېر نازک وي. په دغه وخت کې دغه میکروبونه چې دي دا په ده باندې ډېر زر تاثیر کوي، مریض کوي یا ناروغه کوي. بیا په دغو کوچنو ماشومانو کې چې دغه 3 ورځې تر 7 ورځو پورې دي دا بیا دومره نازک دی چې د ډېرې کوچنیو ناروغیو سره مبارزه نشي کولی. حتی ډېره معمولي که یو ساده زکام یې ونیسي ژوند یې ځینې اخلي. نو دغه کولستروم کې کمال دغه د نعیم صاحب چې په دې کې تیارې انټي باډي وي دي. انټي باډي دا معنا چې په دې کې تیار دفاعي عسکر د مور له شیدو څخه راځي د ماشوم وجود ته، هلته له ناروغیو سره مبارزه کوي. یعنې دغه شیدې یوازې او یوازې که زه ساده یې ووایم د ناروغیو په مقابل کې ماشوم پیاوړی کوي. هیڅ ناروغي بیا ماشوم نه نیسي ځکه دا ډېرې پیاوړې دي. ته په طبابت کې داسې وایي که چېرته ماشوم پیدا سي په نیم ساعت کې دننه باید د مور شیدې ورشروع سي. څومره زر وي، څومره زر امکان ولري زر د مور شیدې ورشروع سي، دا ډېره بهتره. او بله مهمه مسله له ولادته وروسته د مور دپاره هغه دا د نعیم صاحب چې دوی حفظ الصحه ډېره مهمه ده. ډېرې ستونزې دلته دغه وي، اکثره ستونزې، ځکه ډېری اطرافي خلک دلته ډېر خلک په اطراف کې ژوند کوي. دوی داسې کوي چې کله د ماشوم په برخه کې چې ماشوم پیدا کېږي له کوره یې هغه یو زوړ کالی راوړی، په هغه کې ماشوم وڼ کالي وړي، خو دغسې دا ډېره بده ده. د مور دپاره هم ټول هغه له کاره لوېدلي کالي د مور سره راوړي کله چې مور دلته راوړي چې هغه د بیا نه استفاده کوي. خو دا خرابه حفظ الصحه ده. دغه خرابه حفظ الصحه هم مور ته ډېر شدید ناروغي پیدا کوي او هم ماشوم ته. نو زه وایم که حفظ الصحه یې وساتله سي، غذایي رژیم یې ښه سي، مور خوشحاله وساتله سي، د ماشوم په اړه یې ښې مثبتې خبرې وسي دې په اړه باندې، نو دغه یو ښه ملاتړ ده او دا یې حق ده. خوشحاله اوسئ. ډېره مننه ډاکټر صاحب محترم. یو بل اورېدونکی د هغه هم پوښتنه لري. دی وایي چې نوی زېږېدلی ماشوم په هغه لومړنیو څو ساعتونو یا ورځو کې کوم ډول پاملرنې ته ډېره جدي اړتیا لري؟ لکه مثلا په شیدو یې تاسې خبره وکړئ شیدو په ورکولو، نو نورې کومې پاملرنې لکه د تودوخې په برخه کې د پاکوالي په برخه کې څه وکړي؟ بلکل نعیم صاحب محترمه، که چېرته ماشوم په کلینیک کې ولادت ورکړي هغه بیا ډېر خدمتونه دي صحي پرسونل په غاړه دې ورته کوي. په کور کې به موږ ورباندې وغږېږو.
په کور کې یوه ډېره مهمه مسله هغه دغه ده چې دغه د نو کټ کېدل دي. کله چې د مور او د ماشوم ترمنځ اخري فزیکي تړاو سي دغه دغه نو د نه مثال کله چې نو کټ سي د دوی ترمنځ هغه فزیکي تړاو هغه د 9 میاشتو انډیوالي نور ختمیږي په فزیکي شکل باندې. نو دغه نو سي دا مستقیم له رګونو جوړ ده. دلته باید له دغسې یو پاکې آلې څخه کار واخیستل سي چې دا نو ورباندې کټ سي. کورونو کې بیا همغه د کور بیاتي راخي د کور چاړه راخي دغسې یو آله راخیستې هغه ډېره خرابوي د ماشوم نو ورباندې پرې کوي بیا یې وروسته په یو خراب شي ورتړي. دا ډېره مهمه ده چې که چېرته احیانا یوه مور په کور کې ولادت ورکوي د نو برخې ته یې ډېره توجه وسي. دوهمه مهمه مسله دا ده چې که چېرته نوی زېږېدلی ماشوم پیدا سي په دې وخت کې یو کالی دې راواخلي پاک کالی نوی کالی د ماشوم وجود دې ورباندې وچ کړي. دا ډېره مهمه ده. درېیمه مهمه مسله دا ده نعیم صاحب چې کله ماشوم پیدا سي ماشوم دې له موره نه لرې کوي. ډېری خلک داسې وي چې ماشوم یې پیدا سي هغه نو راواخلي د کوټې په یو سر کې پټ کړي مور په بل سر کې. دغه ماشوم چې څومره نږدې وي حتی په کتاب کې وایي د ماشوم وجود باید د مور له وجود سره ټچ وي نښتی وي. دلته د مور له وجود چې د حرارت درجه اخلي ماشوم ګرم ساتل کېږي لکه مخکې چې تاسې یادونه وکړه. نو له یخ څخه باید ډېر وساتل سي. څومره زر چې وي د مور شیدې ورشروع کړي دا به ډېره بهتره وي. کله کله یو خبره چې بله ډېره مهمه ده هغه داسې ده کله کله چې ماشوم په کور کې پیدا کېږي په کلینیکو کې یا په ویډیوګانو کې به تاسې لیدلي کله چې ماشوم پیدا سي ډاکټران یې په شا باندې وهي. دغه وهل د ماشومانو دپاره ډېر ضرور زموږ دپاره نعیمي صاحب هغه ډېر ښه ماشوم داسې له ولادت څخه په اولو 5 دقیقو کې وزاړي. د هغې آینده تضمین ده. فزیکي جوړښت یې هم ښیي ذهني وده یې هم ښیي فلجم نه پاته کېږي کمزوری سوی تغذیم نه پاته کېږي. هماغه ماشومان چې ونه زاړي د هغې آینده ډېر خطرناکه وي. حتما په یو دغسې دایمي معیوبیت باندې اوړي د وجود په یوه برخه. نو که چېرته ماشوم پیدا کېږي کوشش دې وسي چې ماشوم تنبیه سي لږ تر فشار لاندې راوستل سي چې وزاړي. نو دا یو څو شیان چې دي دغه که چېرته په کور کې مور ولادت ورکوي د ماشوم په برخه کې ډېر اړین دي. خو تر دغې دا ښه ده چې که امکانات وي روغتیایي مرکز نږدې وي بهترینه لارې یې زېږون. هو بالکل نعیمي صاحب یو داسې ده اوس ډېر لرې کورونه چې دي ډېرې لرې ولسوالۍ وي چې زه کم تعداد یې چې اوس وینم. اوس خو خلک بیا هم نسبتا دغه سوشل میډیا ګوري یا دغه رسنۍ ګوري یا اوس ډېر ښه سوي دي. اوس که ډېری مریضان دلته چې زه وینم چې زه بیا پوښتنه چې کومه چې تاسې خو پر ځای که د ووړ یاستئ یا د ګیانې یاستئ د اورګون یاستئ د خیرکوټ جانخیل د ډیلي هغه وایي والله موږ چې ټلویزیوني معاینه کړې وه بیا ډاکټر وویل چې دا کیدای شي 2-3 ورځې کې ماشوم پیدا سي. هغه راځي دلته خپلوان دوستانو کره دغه 3 ورځې تېروي یا یې خیرکوټ کې یا په اورګون کې نږدې یو ښه صحي مرکز ته یا په هوټل کې 3-4 ورځې تېروي. هغه بیا کله چې مور په ماشوم ناروغه کېږي هماغه نږدې کلینیک ته ورځي او ټول ضرورتونه یې رفع کېږي. نو بهتره دا ده چې هر څومره هڅه وسي که بیا وروسته مور ناروغه سي خدای مکړه بیا موږ څومره منډې وهو حتی کابل ته یې وړو. که ماشوم ناروغه سي نو هغه منډه که موږ چېرته وار له مخه یو نږدې صحي مرکز ته ور وکړو دغه ټولې ستونزې به نه وي. ډېره مننه خوشحاله اوسئ ډاکټر صاحب محترم. یو بل اورېدونکی هم پوښتنه لري. دی وایي چې کومې نښې دي چې که په مور یا ماشوم کې ولیدلی سي مشخصا په دغه نوي زېږېدلي ماشوم کې دوی باید په هغه حالت کې ډاکټر ته مراجعه وکړي. بالکل د ماشوم په برخه کې داسې دي نعیمي صاحب اول د مور برخه به یاده کړو. د مور په برخه کې دا ده چې هغه زنانه چې په کور کې ولادت ورکوي هغه نورو زنانو ته بیا معلومیږي چې د مور یو غټ خطر دغه ده چې وینه بهېدنه ده. په نارمل شکل باندې لږ وینه موجوده وي هغه زنانو ته معلومیږي د کور نورو زنانو ته په کلیو کې زړو ښځو ته هغه دوی ته معلومیږي چې دا قابل تشویش نه ده. که خدای مکړه وینه ډېره بهېږي هغه د مور ژوند ګواښي. هغه ډېره مهمه ده چې څومره زر وي نږدې صحي مرکز ته باید مراجعه وکړي. یو مسله. دوهمه مسله دغه ده چې ځینې فزیکي تغیرات رامنځته کېږي د مور په وجود کې که هغه هم زنانو ته معلومیږي که په زیاته اندازه باندې هغه تغیرات موجود و بیا هم چې څومره زر وي نږدې صحي مرکز ته ورول سي. او د ماشومانو په برخه کې که چېرته ماشوم ونه زړل په اولو 5 دقیقو کې اخري حد نیم ساعت ورته ټاکل سوی ده. که په 1 ساعت کې دننه ماشوم ونه زړل دا ښه ماشوم نه ده. دا ډېر جدي مراقبت ته ضرورت لري. حتی څرنګه یې راوړه سي بستر کېږي 3-4 ورځې بستر غواړي. یو دا مسله ده چې ونه زاړي ښه ماشوم نه ده. که ماشوم شیدې ونه خوړلې په نیم ساعت کې دننه بیا وروسته 1 ساعت انتظار کېږي. نهایي موږ نعیمي صاحب 3 ساعت ته انتظار کولی سو. خو په دې 3 ساعته کې هم موږ د ماشوم ته د مور شیدې رالوسو په چمچه یې ورکوو بې خوراکه یې نه پرېږدو. خو که چېرته ماشوم په دې 3 ساعت کې پخپله په دې ونه توانېږي چې د مور شیدې وروي بیا هم ډېر دا هم جدي مسله ده. څومره زر وي
نږدې سي مرکز ته. بله درېیمه مهمه مسله دغه ده چې کله کله چې دی په کور کې نور پرېږدي هغه له نو څخه یې د وینې بهېدل نه درېږي. کنې په نارمل شکل چې د ماشوم نو پرې کړي بیا په یو سپڼسي یا په یو شي باندې تړل کېږي نور بیا وینه درېږي. ځینې ماشومانو کې ځینې جنټیکي ناروغۍ شته هغه وینه نه درېږي. دا هم د خطر علامه ده چې څومره زر وي باید ورسېږي. او څلورمه موضوع دغه ده چې بې وخته ماشوم پیدا سي په کور کې د شپږو میاشتو پیدا سي د اووه میاشتو پیدا سي اتو میاشتو هغه خپل نارمل حد چې 9 میاشتې موږ ورته ټاکلی هغه ته نه وي رسېدلی. دا هم د خطر علامه ده چې څومره زر وي باید کلینیک ته یوړل سي. او بله مهمه موضوع دا ده چې کم وزنه ماشومان میندو ته معلومیږي زړو ښځو ته معلومیږي چې دغه ماشوم ډېر کمزوری ده. نو دغه یو څو شیان ماشوم کې دا جدي خطرونه دي چې څومره زر نږدې سي مرکز ته یوړل سي دغومره به ښه. نو اوس خو د پخوا په پرتله یو څه دغه د میندو او ماشومانو د مرګ عمر کچه ټیټه سوې. که څه هم دا مسؤلیت بل چا ته راجي خو تاسې په روغتیايي مرکزونو کې د ماشومانو د معالجې او تداوۍ مسؤلیت لرئ. طبعا معلومات درته کېږي څومره فرق راغلی ده تر پخوا اوس. نعیمي صاحب محترمه لکه تاسې چې یادونه وکړه پرمختګ سوی ده په دې برخه کې. یعنې هغه د مور او د ماشوم مړینه تر یو حده پورې راکمه سوې ده چې مور ته چې ماشوم یې په نس باندې وي توجه نه کېږي پاملرنه نه کېږي. کورني جنجالو کې مور راګیری تاوتریخوالی وي خواهي خسرلي ورونو کورني جنګونو کې راښکېله وي دغه مور ماشوم هم تر جدي خطر لاندې ده مور هم لاندې ده. دومه مسله دغه ده چې د مور صحي غذایي رژیم نه وي موجود د حمل په دوران کې دغه مسله هم ماشوم ته ډېره جدي ده او هم مور ته یې ډېر تاوان رسېږي. او ځینې وخت لکه ما چې یادونه وکړه که مور کلینیک ته د ولادت په وخت کې ور نه وړلی سي هغه وینه بهېدنه ورکوي تر څو چې یو غټ صحي مرکز ته رارسېږي. په دې وخت کې مور مرګ ته کاندیده وي. او ځینې ماشومان چې هغه د خطر علایمې چې ما وویل شیدې نه خوري ونه زاړي یا ډېر کم وزنه وي یا بې ټیمه وي دا که په کور کې وساتل سي د دوی د مرګ کچه ډېره ده. نو زه وایم چې دا تر یو حده پورې راکم سوي دي خو لا بیا هم شته. نو په دغه برخه کې دغسې صحي خدمات چې دي دغه صحي پیغامونه چې د رسنیو له لارې دي دغه هم تل ورته کېږي. لکه دا موږ چې اوس دلته یو دوی ته دغه خبرې کوو دا ډېرې مهمې دي. نو که دغه ټول کارونه سر تر سره سي نو زه وایم چې دغه ګراف په نور هم راټیټ سي. او زه په دې هیله یم چې یو وخت دغسې راځي چې موږ هېڅ د مور او د ماشوم مړینه ونه کړو. ډېره مننه خوشحاله اوسئ ډاکټر صاحب محترم. کور مو ودان نعیمي صاحب خیر اوسي. ډېرو قدرمنو اورېدونکو او لیدونکو له تاسې هم مننه چې دغه خپرونې مو تر دې ځایه راسره واورېدل او هغه معلومات چې جناب ډاکټر صاحب الهام د ماشومانو د ناروغیو معالج ډاکټر تاسې ته وړاندې کړل هغه سپارښتنې او پیغامونه چې په دې خپرونه کې دلته تاسې سره شریک کړو په دې هیله چې ستاسو د ګټې وړ به وګرځي او له دغو معلوماتو به د مور او نوي زیږېدلي ماشوم په روغتیا ساتنه او پالنه کې کار واخلئ. ګټور به درته تمام سوي وي. دا خپرونه په همدې هیله پای ته رسوو. تر بلې روغتیایي رڼا په لور خپرونې چې ستاسو درانه خدمت ته حاضري وو ما او ډاکټر صاحب دواړو ته اجازه راکړئ. تاسې په لوی رب سپارو. د الله په امان.